سلامونه دوستانو، نن به د لوز او لوز ترمنځ توپیرونه وایو. نو داسې نوې خبره نه ده چې په لغاتونو کې اکثره وخت خلک غلطیږي. نو راځئ چې نن د دې ترمنځ توپیرونه ولولو. لومړی لوز دی. لوز یو ورب دی چې لومړی یې د لاس نه اخیستل شوی ده. لاس د نقصان په معنا ده چې لاس په خپله ناون دی او بیا لاست ورب دی. که چیرته په جمله کې استعمالی نو داسې استعمالولی شي: Do not lose heart. حوصله مه بایله. Do not lose heart. حوصله مه بایله. داسې هم ویلی شي: We are not going to lose. مونږ یې نه بایلو، یا مونږ شکست نه غواړو، یا مونږه شکست ته نه یو راغلي. نو د قوي ارادې دپاره هم دا استعمالولی شي: We are not going to lose anything. مونږ دلته د بایلښت دپاره نه یو راغلي یا نه بایلو. بل حرف دی لوز. لوز سست یا نامحکم ته ویل کېږي یا ناکلک شوی. صرف د سا او زا په منځ کې فرق دی، باقي یو رقم ته ویل کېږي. لومړی لوز ویل کېږي او دا لوز ویل کېږي. د مثال په ډول داسې هم ویلی شي: I like to wear loose fit dress. زما خوښیږي ازاده کالي اغوستل چې زما په بدن کې ازاده وي او ډېر ټایټ نه وي او زما بدن سره مناسب او فټ هم وي. نو دا د لوز او لوز ترمنځ توپیرونه. هیله لرم چې په دې توپیرونو به هم ذهن خلاص شوی وي. د نورو لغاتونو د جملاتو د زده کړې دپاره زموږ سره اوسئ.